تازه خبر په تیرو څلورو ساعتونو کې افغان ځواکونو 881 طالبان وژلي دي. افغان ځواکونو په تیرو څلورو ساعتونو کې د هېواد په بېلابېلو سیمو کې پر طالبانو عملیات، هوایي بریدونه او له یادې ډلې سره مخامخ جګړې ترسره کړي دي چې په پایله کې 881 طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ملي دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې یاد عملیات په ننګرهار، لوګر، غزني، پکتیا، پکتیکا، کندهار، هرات، روزګان، فاریاب، هلمند، نیمروز او کاپیسا ولایتونو کې ترسره شوي دي چې په نتیجه کې 572 طالبان وژل شوي او 309 تنه نور ټپیان دي. د سرچینې په خبره په وژل شوو طالبانو کې یو شمېر بهرني ترهګر او د یادې ډلې مهم غړي هم شامل دي. باید یادونه وشي چې افغان ځواکونو په یاده موده کې د طالبانو 14 کړي هغه ماینونه چې د ملکي خلکو د تګ راتګ په لارو کې ځای پر ځای کړي و هم له منځه وړي دي. اوس مهال د هېواد په ګڼ شمېر سیمو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ جګړې روانې دي چې یادې ډلې ته پکې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. بلخوا افغان ځواکونو هلمند ولایت کې هم 450 طالبان وژلي. افغان ځواکونو د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه کې پر طالبانو عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 450 تنه طالبان وژلي دي. میوند قدي اردو څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په یادو عملیاتو کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سختې جګړې په سرپل، کندوز او نیمروز ولایتونو کې روانې دي. طالبانو نن ورځ ویلي وو چې د کندوز ولایت مرکز هم لاسته غورځېدلی دی او په سرپل کې هم سختې جګړې روانې دي چې امنیه قومندانۍ هم طالبانو نیولې ده. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.